السلام علیکم قدرمنو دوستانو، یو ځل بیا هم درته د یوې نوې ویډیو سره حاضر شوی یم. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله وئ او دغه ویډیو به راسره تر آخره وګورئ. دوستانو، دا چې ډېر ځوانان او ډېرې پیغلې د واده اولې شپې ته خفه وي او دې ته سوچونه او فکرونه وهي چې په دې شپه به څه ډول کوروالی وکړي، ځکه چې دغه شپه له یوې خوا د دوی لپاره نابلده شپه وي. په ټول ژوند کې دوی په لومړي ځل سره ګوري او له بلې خوا د مېرمنې د بکارت پرده هغه څه وي چې یو څه مشکل پېښولی شي. نو دا چې په دې شپه باندې تاسو تر ټولو خوندوره شپه تېره کړئ، د دې لپاره تاسو دغه ویډیو راسره وګورئ تر څو بشپړه طریقه یې پکې درته وښایم. مخکې له دې چې ویډیو پیل کړو، تاسو یوه غوښتنه کوو چې که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب، نو مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب او د زنګ نشان هم کلیک کړئ. دوستانو، دا چې د واده اوله شپه د ښځې او خاوند دواړو لپاره یوه ډېره تاریخي او نه هېرېدونکې شپه ده. د دې ترڅنګ چې د خوشحالیو او خوندونو څخه یوه ډکه شپه ده، خو ترڅنګ یې باید دا هم ووایو چې دا شپه د یو څه مشکلاتو سره هم ملګرې وي. لکه په اول ځل د دوو داسې کسانو مخامخ کېدل، هغه هم داسې چې په ټول عمر کې یې نه وي سره لیدلي، خو په دې شپه باندې داسې سره مخامخ کېږي چې دواړه لوڅ لغړ هم کېږي او له یو بل څخه جنسي خوند اخلي. بله مهمه موضوع د بکارت یا د ښځې د شرمګاه پرده ده چې ښځې ته د دې پردې د پرې کېدو پر مهال درد او خوند دواړه وي. نو دوستانو، د دې لپاره چې دغه شپه تاسو ښه په خوښیو کې تېره کړئ، راځو بشپړه طریقه یې درته ښیو. اول به تاسو دوستانو خپل ځان صفا کړئ، یعنې خپل نظافت به مراعات کړئ، ځان به صفا او سوترا کړئ او ښه لباس به وکړئ، ښې جامې به واغوندئ، عطر به ولګوئ او مسواک یا کریم او بروش ده به هم استعمال کړئ. بیا به له ځان سره یوه کوچنۍ تحفه او مهر هم راواخلئ. کوچنۍ تحفه کیدای شي ګوتې وي یا هم ګل وي یا غړکۍ وي یا کوم بل شی وي. او مهر تاسو ته د نکاح په مراسمو کې د امام لخوا یا د ملا لخوا ښودل کېږي چې یو څو روپۍ مهر وي، هغه به تاسو ته ښیي او تاسو به یې د واده په اوله شپه خپلې مېرمنې ته ورکوئ. که چیرې ستاسو څخه مېرمنې دغه پیسې واخیستې او بیا یې درته وویل چې دا مې تا ته در بخلي، نو بېرته یې تاسو اخیستی شئ، په یو ځل به یې خامخا خپلې مېرمنې ته ورکوئ. کله چې کوټې ته د ننوتلو اراده وکړئ، نو خپل ټول سوچونه او فکرونه باید شاته پرېږدئ او یوه ژوره ساه واخلئ. د بسم الله په ویلو سره تاسو باید کوټې ته داخل شئ، یعنې سوچونه او فکرونه باید د سره مله نه وي تر څو تاسو بیا د رواني فشار څخه وساتل شئ. اول به آرام او ښایسته سلام واچوئ، بیا به ښه په توجه 2 رکعته نفل لمونځ وکړئ او د لمانځه وروسته به دعا وکړئ چې ستاسو دغه شپه بختوره شي، په ژوند کې مو خیر او برکت واچول شي، د دواړو ترمنځ د خوشحالۍ ژوند تیر شي او الله تعالی تاسو ته نیک صالحه اولادونه درکړي. همداسې به خپلې ښځې ته هم ووایئ چې نفل او دعا وکړي. د دې وروسته به تاسو دواړه خپل د څملاستو ځای ته لاړ شئ او هلته به کښېنئ د یو څه مودې لپاره. د ښځې سره به تاسې خبرې پیلوئ، ځکه چې ښځه ډېره د حیا او شرمه ډکه وي په دې شپه او لومړی ځل یې وي او له دې وجې دوی خبرې نشي کولی. تاسو به د خپلې ښځې سره د مینې او محبت خبرې وکړئ او ټوکې ټکالې به ورسره وکړئ. کوشش به وکړئ چې ښځه په خبرو راولئ. چې کله پوه شوئ چې ښځه مو لږه در سره بلده شوه، نو دواړه به څملئ او د کوټې د رڼا کوم ګروپ چې وي هغه به هم ختم کړئ، لږه تیاره به جوړه کړئ. په دې وخت کې به هم د ښځې سره د مینې خبرې کوئ او د ښځې په وجود باندې به تاسو لاس وهئ. د ښځې په وجود کې بیا په مخ، سینو، خېټه او کناټیو باندې لاس وهئ، ځکه چې دا ځایونه د مېرمنې د شوق ځایونه دي او د دې شوق ورسره تر 10 یا 20 دقیقو به دا کار هم وکړئ. او بیا چې کله ستاسو د مېرمنې شوق راجګ شو، نو ستاسو په غېږ کې به خپل سر کېږدي، ساه به یې هم لنډه لنډه کېږي او د تیونو سرونه به یې هم کلک شي او په غېږ کې ټینګول به هم غواړي او ممکن د خولې نه یې زګیروي هم ځي. دا د ښځې د شوق نښې دي چې په لومړۍ شپه پکې راښکاره شوې، نو تاسو پوه شئ چې ښځه مو په شوق راغله. کله چې ښځه د کوروالي لپاره اماده شوه، نو مخکې مو که جامې ترې وباسلې وي، تاسو او ستاسو ښځې دواړو جامې وباسلې وي، نو صحیح ده. خو که چېرته بیا تاسو کې کالي او جامې وي، نو بیا تاسو باید د کوروالي لپاره دا وباسئ او خپل لاسونه به د ښځې په سینو او کناټیو یا نس باندې وهئ، د دې لپاره چې د ښځې شوق نور هم راشي. خوله به د ښځې په خوله باندې کېږدئ او خپل ذکر به د ښځې په شرمګاه آرام آرام مخل شروع کړئ. په شرمګاه کې به خپله اوبه پیدا شي او که پیدا نه شي، نو تاسو لږ تیل بیا استعمال کړئ، ممکن خپله پکې اوبه پیدا شي.
تاسو په دې شپه باندې ذکر په ډېرې ارامۍ سره دننه کوئ، ځکه چې د بکارت پرده پرې کېږي. نو ورو ورو به تاسو کوروالی کوئ او کوشش به کوئ چې ښځې ته مو کوم تکلیف ونه رسېږي او خوند هم واخلي، ځکه که خدای مه کړه کوم تکلیف ډېر ورته ورسېده او خوند یې وانه اخیسته، نو ممکن چې له تاسو یې په زړه کې کرکه پیدا شي. تاسو باید فقط خپل خوند په زړه کې ونه ساتئ، تاسو باید ښځې ته هم سوچ وکړئ تر څو ښځه مو هم خوند واخلي، ځکه چې ښځه په دې شپه باندې ډېره زیاته شرمیږي او همدارنګه ډېره زیاته په سوچونو کې وي، خفه وي، ځکه چې لومړی ځل یې وي، وېرېدلې وي، ترسېدلې وي. نو که تاسو هم داسې کوروالی ورسره وکړ لکه د حیواناتو، خوند یې هم وانخیسته او تکلیف هم ورته ورسېده، دا به ډېره بده وي. او که چېرته تاسو هم لږه ګزاره ورسره وکړه، کوروالی مو آرام ورسره وکړ، په مینه محبت او په اصولو مو ورسره وکړ، نو بیا به ستاسو مېرمن په دې شپه باندې پوره خوشحاله شوې وي. باید یاده کړم چې دغه شپه باید تاسو په پوره اسلامي طریقه باندې تېره کړئ، یو هم د شریعت خلاف کار باید پکې ونه کړئ. او دا هم باید ضرور یاده کړم چې که چېرته ستاسو مېرمن د واده په اوله شپه د حیض ناروغي لري یا میاشتنی عادت لري، نو تاسو په دې شپه باندې بیا هیڅکله هم د خپلې ښځې سره کوروالی نه کوئ. دا بیا ډېر سخت ګناه دی او له بلې خوا تاوان هم لري، ممکن چې ستاسو ته د غټو غټو ناروغیو لامل شي. نو دوستانو هیله یم چې دا ویډیو مو خوښ شوې وي. د نورو جنسي او طبي معلوماتو لپاره له موږ سره اوسئ او زموږ یوټیوب چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. د ویډیو لیدلو مو ډېره زیاته